وخته فیصله کوې که نه کوې بیا به پې جرګه کوې که نه کوې ما خو یا قربان ته ځان جوړ کړی دی ته راته ټپه کوې که نه کوې د بخزاده دانش صاحب د دې دوو شعرونو نه بعد د ډېر ګران ملګري انورزیب انور دغه ښکلی کلام ستاسو ټولو لپاره په یو ډګر دې ټول پښتانه شي جرګه پکار ده جرګه دې وشي هم دا یې وخت دی پاتې دې نشي جرګه پکار ده جرګه دې وشي دا ناخبره خبرول غواړي دا ناخبره خبرول غواړي دا اوده شوي ویښول غواړي ځینې خبرې سپینول غواړي د دښمنانو زور به اوبه شي جرګه پکار ده جرګه دې وشي لا چې لونګ دې ټول سره یو شي لا چې لونګ دې ټول سره یو شي د کام په ننګ دې ټول سره یو شي په ضد د جنګ دې ټول سره یو شي چې مو نسلونه په وطن شته شي جرګه پکار ده جرګه دې وشي خوره مو خپله وطن مو خپل دی خوره مو خپله وطن مو خپل دی اختیار یې ولې لاس کې د بل دی خوره مو خپله وطن مو خپل دی اختیار یې ولې لاس کې د بل دی دغه یې لاره دغه یې حل دی ټول دې راجمع په یو کال شي ټول دې راجمع په یو کال شي جرګه پکار ده جرګه دې وشي په یو ډګر دې ټول پښتانه شي جرګه پکار ده جرګه دې وشي هم دا یې وخت دی پاتې دې نشي جرګه پکار ده جرګه دې وشي جرګه پکار ده جرګه دې وشي